بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده څو ورځې وړاندې په فیسبوکونو کې د زینب جانې عکسونه کته پورته کېدل چې دغه یو ماشومه وه، پلار یې معتاد دی، څو میاشتو نه په دې خوا بیخي کور ته هم نه دی راغلی. نو دوی خیرات غونډوله، کله به موټر ته ودرېدل، کله به دوکان ته ودرېدل، قسمه قسم خبرې به یې اورېدلې، نو ستونزو مشکلات سره مخامخ وو. خو لله الحمد دوستانو د دوی غږ پورته کړو، ملګرو دوستانو د دې مرسته وکړه. دوی د مکتب و درس نه محروم خلک وو، یعنې ټولنه کې یو ولیدلي خلک چې چا د خیال لاندې نه راتلل، خو الحمدلله دوی ډېر با استعداده او ذکي ماشومان دي. دوی مو نن راوستل یو خصوصي لیسې ته، دلته مو شامل کړل تر څو دوی هغه ژمني د ژمي آمادګي درسونه ووایي، تر څو د نوي کال درسونو ته چمتو شي. نو دوی نه به یې واورو چې دوی څه احساس کوي، دوی خوشحاله دي که نه دي، تاسو سره به شریک کړو. نام چی بود؟ شوبه. شوبه جان بفرمایید چی احساس میکنی که تو را در مکتب آوردیم، داری بخیر درس میخوانی، با اکساس پیشتن و میخواهی در آینده از پیش یک شخصیت جور شود، چی احساس میکنی؟ تشکر که ما را در مکتب ماندی، خیر بود. و چی احساس میکنی؟ میخواهی در آینده چی شوی؟ تبه که خواندی معلم میشی، دکتر میشی؟ معلم میخواهی، می استاد واری میشی؟ تو زینب جان چی میخواهی در آینده شوی؟ میخوایم دکتر شویم. آفرین. و تو؟ میخوایم دکتر. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. Thank you.